یو د ضروري مسایلو نه مونږ عرض کړو چې مسایل هم بیانو هغه دا ده چې کچا ځکه کال 11 میاشتې مونږ عادت د خوراک څښاک مختلف اوقاتو کې خوراکونه دي نو کله کله داسې وشي و انسان په هیره سره خوراک څښاک نو بعد انسانان دومره بیا خپوي چې ته بداوي چې بالکل ګناه یې وکړله یاره دا خو مار نو بس صحیح ده که نه چې وله خوړه ایرو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دا چې اذا نسیا کله چې انسان هیر وکي فاکل وشرب خوراک وکي اسکل وکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیتم صومه خپل روزه دې پوره کړي ځکه فانما اطعمه الله وسقاه رب دبانې خوراک څښاک وکړل هیڅ باغ نشته یې ګناه دادی مونږه مهربان رب دا کړ دی امت ته الله ډېر انعامات ورکړي دي یو انعام پکې دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وضع عن امتی الخطاء والنسيان وما استكره عليه اما امت ته الله درې شیان معاف کړي دي الخطا په خطای یو کار وکړي والنسيان په هیر سره یو کار وکړي مستكره عليه یا په باندې څوک په زور یو کار کوي مجبور کی انسان زورور سړی د مجبور دي کی بالکل دی باندې الله نه نس الله دی امت ته معاف کړي نو نسيان دی امت ته معاف ده دویم پر رمضان کې مسواک کول دي کتابونو ته چلاړ شنو دینه ډېر غټه مسله جوړه کړي چیرې دا مسواک د زوال نه مخکې کول پکار دی او ورستو کول پکار نه دی پکار او دا لون مسواک پکار او که وچ مسواک پکار د ستر مزغه خرابې ده یاد ساته هر قسم مسواک انسان کولای شي او حدیث دا عامر بن ربیع رضی اللہ فرمائی دا کم بخاری کی روایت دا چه رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی دلائیو یستاکو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواکو هو سائم دی روجی پا خالکی ما لا احسی ولا اعدو دومره دیر میلی دلائیو چه زی شمارلیم چه دومره دیر میلی دلائیو نشم را گرو بیشمار کرتا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مسواک کولو نو مسواک ار نمونه مسواک کولای شي ار وخت کولای شي مسواک دریم کله کله انسان د لغواړي ار په سر باندې تیل استعمال نو تیل لګول دا باک نه غني اگر چې دا بدن ته ګوره دنه کی خو حدیث دی بخاری کی دی روایت دی بخاری کی صحابی قول لا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمائی اذا کان یوم صوم احدکم چکل تاسو کی سڑائی پر روجے حالت کی وی نفالیصبح دہینا مترجلا سحر دیدا سے سبا کی چه سر بانے تیلم و لگوی او گمز دیو کی بدی بانے سبا نشتا دارنگ یو مسئلہ دادا چه انسان دی چکلو دی پارا او دا اللہ دی امت دا چم راسان تیور کردی دی خاص کر کے زنانہ ہوتا دا مسئلہ دے رہی زکا ککور کے پیوسیز کے مال کا زیادہ شی نو بیا دے زنانہ خیر نوی او داگے دی بد وردی وینا خیر نوی نو یو زنانہ دا اس تے نہیر شویر کٹوئی کی مال کا چولے دا یا نمی دا چولے وہی چکی ایس باغ پدے کے ندا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرمائی لا باس ان یتطعم القدر او الشیء بخاری کے دا روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرمائی دیکھ ایس باغ نشتا چی یو چوک دا یو شیء وچکل پتسا کے معنی خودسا کے معنی تیرول ندی چرا بس وہی چکا وہی خورا نا دی مثال لے اوبو دا لکہ مونگا او دا سر کے خلیتا اوبو واچو بیا واپس نو ایتطعم القدر یو زنانه دا یاغی خاون بدخویا دا یا اسی یو سڑی دا نو وچکلا پا دی بانی ایس باک رشتا دا پا دی بانی روجی بانی ایس فرق نغرزے گی